د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبانو ته ډیر سخت اخطارونه ورکړل. له دې نه وروسته به طالبانو ته څنګه کلک جواب ورکول کیږي؟ دا چې تازه د ملي امنیت شورا څه پریکړه کړې ده او څه ویلي دي، په دغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. وروسته له هغې چې طالبانو امریکا او متحدین یې د سولې له تړون څخه په سرغړونې تورن کړل، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هیواد ځینو ولایتونو کې د طالبانو وروستي بریدونه بې ځوابه نه پرېږدي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ځواکونه له تیرو څو اونیو په دفاعي حالت کې دي، خو پر دوی د طالبانو د بریدونو دوام کولی شي د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. ښاغلي فیصل زیاتوي، په زابل او بدخشان کې د طالبانو بریدونه بې ځوابه نه پرېږدو. موږ د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته طالبانو ته قوي ځواب ورکوو. اوس مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته متوجه دی چې د سولې په طرف ګامونه اخلي او یا هم خپل تاوتریخوالي او بریدونو ته دوام ورکوي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دواړو لورو د بندیانو خلاصولو په اړه په کابل کې خبرې روانې دي چې په وینا یې طالبان باید تاوتریخوالی بند کړي او د سولې په اړه خپله ژمنتیا ثابته کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې طالبانو تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې امریکا او د هغو کورنیو بهرنیو همکارانو د دغې ډلې سره د سولې د تړون څخه سرغړونه کړې ده. د طالبانو تر اعلامیې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وویل چې دوی د دوحې تړون په اساس ټولو پوځي اصولو ته ژمن دي او په دې اړه یې د طالبانو ادعا رد کړه. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي، که مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ.